زمونږ او ستاسو معاشره کې یو بل ناروا رسم د نکریزو او د دینه نه زه خلاص یم او نه ته بچي. دا زمونږ د ټولو کورونو کې دا ډرامه روانه ده. کله چې د دې ځوان واده دی نو دې ځوان او زلمیله د امزولي ملګری او دوستان نکریزې راوړي او کله داسې کېږي چې د جنۍ د کور د ناوې ملګري او دوستان نکریزې راوړي او پردی نوجوان او هلک هغه په صوفه او کرسۍ کې ناست دی، پردی جنکۍ راشي او دله نکریزې لګوي او تصویران ورسره وباسي او په یو محفل کې ناست دي. د ګناه د پاسه دا ګناه وګوره. نکریزې را روانې دي، د امت خویندې میندې په لارو کې ګډېږي، په سر کړي دي، مخونه یې ښکاره. دا ودونو کې به خیر د کم ځای نه راشي، برکت به د کم ځای نه راشي. دا د جنجونو قصه وګوره. او غالبا تاسو ټول مشران دلته ناست دي، موږ په دې ژوند کې دا قصې ولیدلې. هر هغه جنج چې خلاف شریعت راوتی دی او ډولونه او باجو والا او لا سرکاري ډمان هم پکې بیا راولي. اکثره چې ګوري ګاډی الټه شو، ناوې پاتې شو، خلکو مړي اوچت کړل او کورونو ته یې راوړل. ولې؟ نه ځوانان په ځان پوهېږي او نه ښځې زنانه په جنس کې نیمه په ګاډي کې او نیمه بهر راوتې ده او ګډېږي. او ما ورته ښه بېغمه یو، ولې واده دی، هلکان دي، خیر دی، زنانه دي. همدغه ودونو کې اکسیډنټ کېږي، ګاډي الټه شو، د واده په کور باندې غم راغی. غم سباله د واده په ورځ د دغه کوره جنازې ووتلې، زمونږ د رسمونو وویستلې. دې رواجونو دا تبعی راوست.